به وي. ملګرو د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی هغه زده کوونکي چې په 1403 کال کې په عمومي متفرقه او دیني مدارسو کې دغه کانکور په ازموینو کې دوی واجد شرایط شوي د تحصیلات عالي خصوصي دپاره پېژندل شوي، نو اوس دوی کولی شي چې په دوهم ظرفیت کې دوی نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې لپاره دوی ته یو د ازموینې ملي ادارې یو لینک ورکړی دی چې هغه همدغه لینک له لارې دوی کولی شي چې خپل فورم ډکي، آنلاین ډول باندې ډکېږي. او بله خبره دا چې دلته بیا دوی کولی شي چې ځان ته هغه کوډ رشته انتخاب کړي، یعنې رشتې کوډ دا هم شته. دوی به دلته کوډ انتخابوي، هغه رشتې چې کوم دپاره دوی غواړي هغه په متفرقه کې ځان شامل کړي، نو هغه کوډونه یې دلته دي او په دغه خانه کې چې دي دلته به دوی خپل هغه فورم ډکوي. نو راځو شروع کړو چې څنګه کېږي. نو تاسې به لومړی دغه لینک راخلاص کړي، دا لومړی لینک په براوزر کې به یې راخلاص کړي، که کروم یا بل براوزر یې فرق نه کوي. نو تاسې به دغه براوزر کې راخلاص کړي، وروسته به انتظار وکړي تر څو ته راخلاص شي، او د دې دپاره به تاسې خپله هغه د کانکور آی ډي نمبر په یاد وي. نو ملګرو تاسو ته په دې شکل سره یو صفحه راخلاص شي، تاسې به دلته خپل آی ډي نمبر ورکړئ چې هغه هر څه وي هغه نمبر به ورکړئ. اوس زه خپل آی ډي نمبر ورکوم، دا ماته نه راوړي ځکه چې زه واجد شرایط شوی نه یم. نو د یو ملګري آی ډي ورکوم چې هغه په دې ازموینه کې واجد شرایط شوی دي. تاسې به خپل هغه آی ډي نمبر چې هر څو وي هغه به پوره دلته ورکړئ په دې خانه کې، دا د لټون په خانه کې به تاسې دلته ورکړئ. زه راځم دغه آی ډي نمبر ورکوم او اوس یې ګورم، بعدي باندې به تاسې کلیک کړئ. په بعدي باندې مو چې کلیک وکړ ورته دوستانو، هغه نه وروسته به تاسې راسئ دلته به لومړی په لومړۍ خانه کې دلته ولایت انتخاب کړئ چې کوم ولایت کې تاسې امتحان ورکړی وي. په دویمه خانه کې به تاسې نوم ولیکئ، خپل نوم، بیا د پلار نوم، بیا د نیکه نوم، ورپسې ښوونځی چې هر ښوونځي کې تاسې انتخاب به خپله شمېره دلته ولیکئ. وروسته به د تذکرې نمبر ولیکئ، که چېرې تذکره مو کاغذي وه خو هغه د صکوکو نمبر ولیکئ، او که بیومتریک وه بیا د بیومتریک تذکرې مکمل هغه شمېره به ولیکئ. ورپسې به تاسې امتحان په عمومي یا متفرقه کې ورکوئ، نو تاسې به دغه انتخاب کړئ. او که چېرې په مدرسو کې ورکوئ نو هغه به بیا تاسې دا دویمه خانه انتخاب کړئ. خو اوس که په مکتبو کې هغه به تاسې څه کوئ، دغه دویمه خانه به تاسې ورته اوله خانه به تاسې ورته انتخابوئ. وروسته به له هغه نه په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، سمه ده. او که چېرې دا معلومات درنه خراب شوي تاسې به په کلیر فورم باندې کلیک وکړئ، دا به درته خرابه شي، بېرته له سره ډکولی شئ. نو راځو په نیکسټ باندې کلیک وکړو. صحیح شو. اوس نو ملګرو دلته راځي وایي آی ډي کانکور عمومي یا متفرقه. نو تاسې به دلته څه وکړئ ملګرو، تاسې به دلته خپل آی ډي نمبر ورکړئ چې هر څو وسیع ده هغه به تاسې دلته ورکړئ په دې خانه کې. نو ملګرو تاسې به دلته تاسې ته 15 انتخابه درکوي، یعنې کله چې تاسې امتحان ورکوه په کانکور کې هلته چې څنګه 15 دانې انتخابونه تاسې ته درکول، اوس هم تاسې ته 15 دانې انتخابونه درکېږي، یعنې تاسې ته اوس هم 15 انتخابه درکوي. خو تاسې به په دې کې داسې انتخاب کوئ خپل نمرو په کټګورۍ باندې به تاسې موافق انتخاب کوئ. مطلب ستاسې نمرې 200 دي، داسې رشته انتخاب کړئ چې تاسې په هغه 200 نمرو باندې یو رشتې ته ورکولی شي، لکه اقتصاد ده او فرض مثال انجینري ده، نو دا رشتې ته تاسې ورکوئ، یا ادبیات دي، نو تاسې انتخاب وکړئ. داسې انتخاب مه کوئ چې ستاسې نمرې 200 وي او تاسې کابل طب انتخاب کړئ چې هغه 310 نمرې یا څو نمرې غواړي، نو انتخاب به تاسې په دې ځای کې سم کوئ، لومړی انتخاب. وروسته که بیا رقم انتخاب کوئ، خو لومړی به سم انتخاب کوئ چې مطلب تاسې غواړئ هغه رشته ووایي او سمه رشته یې ستاسې خوښه وي. وروسته بیا دویم وکړئ، بیا دریم، څلورم او پنځم بیا داسې انتخاب وکړئ چې ډېر کمزوری، که چېرې نیمه تحصیلات هم ورکړئ مشکل نه لري، نیمه تحصیلات هم پروا نه لري، وایي اداره مدیریت او ویترنري مشکل نه لري، تاسې دا کولی شئ چې انتخاب کړئ. دا چې رشتې کودونه تاسې سره شته نو هغه به تاسې څنګه کړئ، دا به دلته ورکړئ. هغه د رشتې کولی شئ تاسې له هغه دویم لینک څخه هغه چیز کړئ پیدا کړئ، هغه به راځو تاسې ته به یې زه وښیم. دلته به راځئ د کوډ یا رشتې له لارې لینک دلته ترلاسه کړئ. صحیح شو. نو دا به دا دویم لینک تاسې راخلاص کړئ، لینکونه به تاسې ته په ویډیو لاندې کولی شئ چې دغه لینک هلته پیدا کړئ او دغه رشتې ډاونلوډ کړئ. نو تاسې کولی صرف ورته کلیک وکړئ په دغه ډاونلوډ باندې، دا ډاونلوډېږي. چې ډاونلوډ شو تاسې سره په ټلیفون کې ثبتېږي، بیا هغه ځای نه کولی شئ چې تاسې ورته انتخاب کړئ کوډ رشته او په هغه انتخابونو کې ورکړئ. نور بس همدغه ساده طریقه ده، په دې باندې تاسې مخته تللی شئ. دا نو کله چې تاسې دا ډاونلوډ کلیک کړئ هغه نه وروسته به بیا دغه درې ټکي وهئ، درې ټکو نه وروسته ډاونلوډ ته راسئ. ډاونلوډ ته چې راغلئ دلته به تاسې سره دغه شی ډاونلوډ شوي، دغه کوډ رشتې تاسې سره ډاونلوډ دي، دا به تاسې څنګه کوئ، خلاص کړئ. دا به تاسې صرف په دغه باندې اوپن باندې کلیک کړئ، دغه کوډ رشتې تاسې سره راځي. اوس په دغه پوهنتونونو کې چې تاسې ته هر پوهنتون خوند درکړي، هر پوهنتون دلته وي، هغه تاسې کولی شئ که کابل یا نور ولایتونه په دې کې دوی هغه محصلینو ته ضرورت لري، نو کولی شئ چې په دې کې یو پوهنتون یوه رشته انتخاب کړي، نو هغه به تاسې ورته انتخاب کړئ او نور نو اپلای به ورته وکړئ، خپل درخواستي به ورته وکړئ، انشاءالله مشکل نشته. په دې کې کمپیوټر ساینس ګوره شیخ زاهد پوهنتون هم شته، خو شیخ زاهد پوهنتون کولی شئ په دې کې انتخاب وکړئ، کمپیوټر ساینس برخه کې، اقتصاد برخه کې، حتی طب، ادبیات، دا ټول شیان پکې شته. خو تاسې به صرف دا کوئ چې دغه به دقیق ګورئ په دقیق ډول سره، نو ښه به یې تر نظر باسئ، بیا په دې کې به ځان لپاره یوه رشته انتخابوئ. نو دا چې د هلمند لپاره نوې کمپیوټر ساینس ورکول شوی، نو کېدای شي هغه پکې وي یا به نه وي. اقتصاد هم شته پکې په هلمند کې، کولی شي هغه. نو ملګرو تاسې به دلته خپل انتخابونه چې کله مو انتخاب وکړ، زه اوس راځم دغه طب انتخابوم، په دې کې هغه
کوډ به تاسې صرف راواخلئ چې هر یو تاسې انتخابوئ ستاسې خپل کار دی. نو زه راځم دا انتخابوم، بېرته راځم دا کوډ رښتې دي خپل دې براوزر کې زه هغه راخلاصوم هغه لینک. نو دلته به تاسې ورکړئ هغه خپل انتخاب به ورکړئ چې هر څه وي هغه کوډ رشته به ورته ورکړئ. دلته به دوهم ورکړئ فرض مثال داسې ټول به ورته ولیکئ په منظم ډول سره. نو په دې کې ډېر دقیق اوسئ ځکه دا 4 عدده کوډ ده، نو دغه باید دقیق وي. دا به ورته انتخاب کړئ. زه خو دا همداسې انتخابوم ستاسې د لپاره، او دلته به هم بل انتخاب کړئ. صبر. داسې مو چې انتخابونه وکړل نو دا چې کله پوره شول په بخښنې سره دوستانو، کله مو چې هغه انتخابونه وکړل صرف به تاسې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسې سره دا ثبت نام پوره کېږي، بشپړېږي. نو بیا تاسې ته خبر درکول کېږي د ازموینې د ملي ادارې لخوا تاسې ته خبر درکول کېږي چې امتحان ادارې لخوا تاسې ته بیا اعلان کول کېږي. بیا وروسته د ازموینې ملي اداره چې کومه پرېکړه کوي د هغې نه بیا موږ تاسې ټول خبرېږو. نو دوستانو طریقه په دې شکل سره تاسې کولی شئ چې دې ته خپل هغه آی ډي نمبر او شیان ورکړئ تر څو تاسې د واجد شرایط څخه ووځئ او یو ښوونځي ته مو ورکړئ. نو تر بیا ښې چارې د الله په امان.